داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. بل لور ته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه را رسېدلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼې څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوي دي. ریټرز خبري اژانس د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوي د سولې خبرې څاري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. د دغه راپورونو له خپرېدو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې رسنیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدلو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسلې مذاکرات جریان لري. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدلو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسلې مذاکرات جریان لري.